السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او ژوند چارې مو په خیر. بیا هم د کندهار ښار د جمعې ورځ، د نږدې ورځ، د تفریح ورځ، نو 24 سپټمبر 2021 د جمعې ورځ ده. د کندهار ښار کې یم، په عینو نو مازدیګري ټایم دی، راوتلی یم. نو د شاوخوا صاحب هم تاسو وینئ، د عینو مینې عمومي دروازه ده. دلته د مینهوالو ډېر رش په دغه ځای باندې. نو وبه ګرځېږو شاوخوا، تاسو باندې هم دا د جمعې ورځ ووینو چې خلک څنګه جمعې ورځ لمانځي، څه کړي. راځئ نو ولاګ را سره تعقیب کړئ. ته بیا څه کوې؟ نو دا د عینو مینې دا عمومي دروازه ده د جمعې په ورځ باندې. نو پر دغه ساحه باندې د میله والو رش کس ډېر زیات دی. دلته اکثره به خلک بس راځي کښېني، څوک ورکې کوي، څوک دغسې د ملګرو سره بانډار کوي. نو دا ځای ښایسته چمنۍ لري، په دې خاطر باندې خلک ډېری راځي دلته کښېني. راځئ نو دغسې په پښو ورځو سوکه سوکه باندې. اخوا هم در باندې وینم چې هلته خلک څه کوي. نو ورځو دا د عمومي دروازې وخوا ته ور روان یم. نو دورې د میله والو رش کش زیات دی. اخوا به هم در باندې ووینم چې نو د جمعې مازدیګری دی، زه هم راوتلی یم. نو مال یو ګړی به تفریح وکړم، نو تاسو به هم را سره وګرځوم. مازدیګر جومات دی. نو دا هغه تر ټولو رش پوینټ دی په عینو مینه کې. دا ځوان زړه غواړي چې بانډار وکړي.
نو دلته اکثره خلک راځي د ملګرو سره تر ناوخته پورې ناست وي. مخکې چې مې د ښکاره کوي جومات کې دی. جومات اوسو زه به مې وګړی داسې وګرځېږم، هم به مې واکسي او هم به تاسو یو انجوای سي. د دروازې دا بل طرف ته خلک ډېر کښېني. مازدیګر د جومات وخت دی، دلته مې جومات کېږي. دا غیرانی ده ada mencari cewek. نو دا ځینې خلکو ته خوند نه ورکوي، ما پکښې را نه ولې. څوک چې د رش کش شوقیان یې بس هغه پر دغه ساحه باندې کښېني. لمر هم په لوېدو دی والا. ماشومان هم راغلي دي، ټوله په چکر باندې راغلي دي. جمعې ورځ ده. ښایسته ښایسته ماشومان دي ماشاءالله، دوی هم په میله راغلي دي. ښه جمعه ولرئ.
دروازې سره واوښتلم دې خوا ته. دغو خیمو لاندې هم خلک ډېری کښېني، ځکه دلته یو څه سایه هم وي او شاوخوا یې شینګیا هم ده، نو ځکه دلته خلک ډېر راځي. نو زم سوکه سوکه په واک را روان یم. غږونه هم بیخي زیات دي. خدای دې وکړي چې زما غږ مو صحیح اورېدلی. کوشش مې وکړی چې ما هم تاسې را سره وګرځوم او هم زه یو واک وکړم. اوس نو بس لمر لویږي، نو زه م غواړم چې یو ځای کښېنم. نو زه م دغسې سوکه سوکه په واک روان یم. واقعیت ښه خوند یې هم وکړی او څه واک مې هم وکړی، تاسو مو هم را سره وګرځولاست. خدای دې وکړي چې زموږ د جمعې ورځ مو لیدلي چې موږ یې څنګه لمانځو. نو بس شاوخوا دغه خلک دي ناست دي ټوله، بس د جمعې ورځ ده، میلې په نیت راوتلي دي چې یو څه انجوای وکړي. او ځکه بیا ټوله هفته د ملګرو سره هم خاص نه ویني، په دغه ورځ باندې بس ټوله بانډار سره کښېني. نو شا غټه دروازه خو مې وینئ چې ډېره لرې پاته شوله، ډېر راغلم په پښو باندې. دا و د دې جمعې ولاګ. خدای دې وکړي چې خوښ شوی مو یې، ساعت په راسره تېر شوی، ډېر وګرځېدلو. نو رابه دلته کښېناستو، یو ګړی به دلته موږ هم ارام وکړو، ګیلاس چای مو راواچولې، چای به وڅښو. تاسو چې هر ځای یاست ښه وخت ولرئ. د الله په امان.